دومره خو ښځې ولاکه زه پلاو کې ستړه شوم لکه ته مرچې ستړه کړم زه وې ته هم چې لیمبون خوره لیمبون دي دغه چې لیمبون تروش دي نو خو ګه لیمبون ته اوس کومه نه راوړو خو ګه لیمبون شته سړیه د شل کوله مې چې دوی مور خدمت کولو دا خو هېڅ شی نه و خود دې کولو نوره کومه دارې د چین خپېری چې تو د خصوصا افغانستان متاثر ده ما مړ دوړه کې چې ته مې کولې آمین آمین خدای دې له سیمړ دوړه کې که پړه نه وي زه به ګوره دې ته وکینم تو به ویرو چوم چې ګزر دې نه خلو شم کله تر مریض وي کله یور مریض وي کله بل مریض وي دا څه مریض یې نه مړوالی یم اخر زه انسان یم څه حیوان خو نه یم یا خدایه نو پړس مو نر کوړاکی مو مری دی چیخ کا خدای د هغه وکې چې مو ویر کې خاوي که تو په مارغ کې وي که مو په مارغ کې وي خو زه به ځان ته دعا وکړم خدای مې د نورې تونه کونډه کې مو بلینو بیلره کونډه مې کې مو بلینو بیلره ته به که دې خو دارې تکه سپینه دوکه تو کومه دارې وطن رونو کړه ده ځکه مو د جکستان ته بر کیرونه ویر وشي کولو اوس مې دماغ اسمو ته ماخې ګو نه نه زه کوټې ته نه نه زه دلی اوس ساتر وکه دلی څوکر څي نه نه زه بیا به موږ ته پیغارونه ورکوي چې تو ښځه مې حالې درې دو کله ولی شي کله دلی شي لیوانیون یای بخیر شیطان یاد که شیطان نروشی مریضی مو سری شوه ولو بخه ډېرو زه خو اوس خبر شوم چې خوښې مریضه دو بس الله د شفا ویر کړي خدای دې دې ته ښه کړي ښه به شي خدای مې ربون ده ولو ښه کولو نه یې په مرګ رضا وم ویلې خدای به خیر کې ښه به شي نو کله به ښه شي چیرې مو خپل اقتصاد سر ته کېنوي دارې وکه چې 2 ډبې اکسیجن وي ته روړه وشه خپل د دلاتي وي ته لګېدلی وي شیطونه والا خخ دیلی وي لا بلا دې اوس ښه خبره وکړه وکاړډې ته دیلی روزه سعیدو دی راغله ته زر کوه کور دی بیا څه شوي دي دارې خبره دو ښځې تر دیلی شه دا تور مشکونه روغللو دی و مشوره وکړله ورته وویل چې څه به ډاکټرونو ته تېښتوی ورتېښتوی 2 ډبې اکسیجن وي ته روړی دلاتې دی ته لګېدلی وي کنې زړه مې غوړی چې دې ته مړدوړی کم خو چې وکړه مې تو موردو بیا خو سعیدو بېهي صحیح هلو زهین صاحب دا اوس چکې و تلیفون ما وي ته که ته چېشته ځان وي ته کې کېږ دوزي درنکې ګټې مو لیدله ده دا وخت اوسې درنکې ګټي چې مور مې ښه شي ون بې ګټې که ښه نه شي مړه به شي که نه مونږ یې هسې په ژوندون یې مړه کړو انشاءالله اوس ښه کېږي چې اوس د څه طریقه ته چې ښځه مې غشولی شي زه غشولی ته چېرته غشولی زه خو ورڅم منالله زدران طبي اکسیجن او ګاز پلورنځی ته چې تېنه راړم 2 ډبې دلته وي ته کېږدم چې ښه شي امان الله زدران طبي اکسیجن شرکت یاد شرکت کلونه کېږي چې خپلو چټکو خدماتو ته په خوست ښار کې دوام ورکوي دغه شرکت چې څه موده وړاندې ډېری هیوادوال د کرونا له سختې وبا سره مخامخ وو خپل فعالیتونه یې په ډاډمنه توګه ترسره کړي دي پاتې دې نه وي چې که هر چا غوښتل چې د خپلو مریضانو دپاره د ډاډ وړ اکسیجن غټ او کوچني بالونونه ترلاسه کړي نو د امان الله زدران اکسیجن پلورنځي ته دې مراجعه وکړي لومړی پته خوست ښار افغان ټاور ته مخامخ ګاز مارکیټ دوهمه پته د ایوبي الشفا روغتون ترڅنګ دریمه پته غړومبي کباړ سرای سرې میاشتې دروازې ته مخامخ امان الله زدران طبي اکسیجن شرکت د شرکت عمومي مسئول احسان الله زهیر امان الله زدران د طبي اکسیجن او ګاز پلورنځی